د ویډیو ایډیټینګ چې په موبایل کې څنګه کولی شو د ویډیو ایډیټینګ وکړو د یوټیوب چینل لپاره د ټیک ټاک لپاره او همداسې د نورو څه چې زموږ په کار وي د هغې لپاره. نو دوستانو دوه اپلیکیشن تاسو ته زه ښایم. لومړی کاین ماسټر. کاین ماسټر دوستانو تاسو کولی شئ چې په دې کې هر رقم ویډیو جوړه کړئ. نو زه تاسو ته یوه اسانه طریقه ښایم د یوټیوب چینل لپاره که تاسو غواړئ چې ویډیو جوړه کړئ نو تاسو به کاین ماسټر نو دوستانو تاسو په کاین ماسټر باندې کلیک وکړئ. که دوستانو تاسو په پلی سټور کې سرچ وکړئ تاسو به کاین ماسټر راولي د هغه ځای انسټال کړئ او ما به درته په ډسکرپشن کې هم لینک اچولی. نو دوستانو تاسو چې کله د هغه تاسو داسې یو صفحه خلاصېږي نو په پلس نشان باندې به کلیک وکړئ. دلته دوستانو تاسو ته داسې یو صفحه راځي نو تاسو به په میډیا کلیک وکړئ. دلته دوستانو تاسو په بیک ګراوند باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو یو عکس انتخاب کړئ د بیک ګراوند لپاره. دلته دوستانو ډېر زیات عکسونه دي، تاسو چې هر ډول عکس غواړئ هماغه انتخاب کړئ. نو زه دغه یو انتخابوم. دغه دوستانو تاسو بیا دغه ځای داسې لږ ویسئ تر څو هر څومره چې تاسو غواړئ چې هغومره ویډیو جوړه کړئ نو هماغومره ټایم ورکړئ. دلته دوستانو تاسو په دې لایر باندې کلیک وکړئ او را به شي تاسو به دوستانو دلته یو عکس دا به دوستانو سلیکټ کړئ. زه ګورم یا که ویډیو غواړئ ویډیو هم کولی شئ خو زه تاسو ته کومه طریقه ښایم دا هم ښه طریقه ده. دلته دوستانو زه یو عکس ګورم. دوستانو که تاسو تر اوسه پورې زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو لومړی تر تاسو در ورسیږي. دوستانو دغه د ما د ویډیو انتخاب کړه. دا ګور دوستانو تاسو داسې هر اړخ ته وړی شئ کوم ځای کې تاسو غواړئ په هماغه ځای کې تاسو لګولی شئ. خو زه ته بېرته ختموم دوستانو. لومړی یو عکس راخلم. دوستانو تاسو چې هر کله په لایر باندې کلیک وکړه نو په بره سر کې په لومړي اپشن باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته عکسونه کولی شئ. دوستانو دغه عکس ګوره ما انتخاب کړو دا داسې دغه شان لږ را زوم کوم غټوم یې بیا به دوستانو تاسو کلیک دا دوستانو تاسو دا هم لږ اوږد کړئ لږ سایز به ورکړئ. دوستانو ګوره بیا په لایر باندې کلیک کړم بیا بره په دوستانو دغه دی یو ځای اوس یو ویډیو انتخابوم. دغه دوستانو ما دغه ویډیو انتخاب کړه. ګورئ دوستانو تاسو کتلی شئ چې دا دوستانو تاسو کوچنی وي غټولی شئ که غټ وي کوچنی کړئ تر څو چې موبایل په کور کې دا ښه برابر راشي. زیاتره دوستانو دا غوښتنه کړې وه چې موږ څنګه کولی شو چې خپله ویډیو دغه شانتې د موبایل په کور کې راولو. دغه دوستانو دې طریقې سره تاسو کولی شئ. ډېره اسانه طریقه ده دوستانو. ګوره بیا دوستانو تاسو ټیکس اضافه کوئ هم اضافه کولی شئ یعنې لیکئ. دغه څلورم نمبر اپشن دی ټي په دې باندې تاسو کلیک وکړئ نو دوستانو دغه شانتې صفحه را خلاصېږي. کیبورډ ستاسو را خلاصېږي. دلته دوستانو زه لیکم ګوره ویډیو ایډیټینګ دغه دی دوستانو د غاړې کې دا لږ شان برابروم. دوستانو تاسو دلته ګوره دې کونج کې دې علامې باندې کلیک وکړم تاسو جرم هم بدلولی شئ. دغه دی دوستانو ګوره ما سور کلر انتخاب کړو. دغه دوستانو په دا ای چې لیکلي دې باندې دوستانو تاسو فاونټ سایز چې کوم دي دا شکلونه چې د خط دا هم تاسو بدلولی شئ. دوستانو ما دغه شکل ورکړو. نو دوستانو دا ډېره ښه او اسانه طریقه ده او تاسو به دوستانو دلته تاسو کولی شئ خط ګوره خط له سټایلونه ورکړئ. په څه رقم تاسو خط غواړئ چې جوړ کړئ هماغه ډول دغه لاندې علامې دوستانو
دغه دي ګوره دوستانو بېلې بېلې علامې دي ګوره کولی شئ دوستانو تاسو په هر ډول تاسو وغواړئ په هماغه شکل یې جوړولی شئ. نو دوستانو کله چې ویډیو کمپلیټ شوه تاسو به